زه مړ شوم. څلرمه برخه. او چا به د غسل والا را بلل. د غسل لپاره د مسجد څخه یو مولوي صاحب را وغوښتل شو. هغه زه په یوه تخته سملولم او ورو ورو یې زما په خېټه زور کړ تر څو کوم ګنده چیز پاتې وي هغه هم راووځي. بیا هغه په خپل لاس کې د ټوټې یوه کیسه واخیستله او د غسل په نیت یې زما شرګا ومینځله. نجاست یې پاک کړ او بیا یې خپل لاس د ټوټې څخه راویست او ماته یې د لمانځه او د اودس په رنګ اودس راکړ او بیا یې زما په بدن اوبه واچولې. له پاسه څخه شروع کړه او بیا لاندې ولاړ. 3 ځل یې داسې وکړل. دا هم هغه مولوي صاحب و چا پسې چې به ما په خپل ژوند کې ریشخند واهه او هیڅ کله به مې ځان ته نږدې نه پرېښود. خو نن همهغه مولوي صاحب زما په کار راغی. زما د کورنۍ غړو زه په یوه ورېښمینې کفن کې تاو کړم او بیا پر ما بدبخته ډېر قیمتي عطر واچول. دغه د عقر لندو ته څه معلومات دي چې اوس له ما سره څه وشول. که زه د دې ویلو قابل وای چې فرشتو له ما سره څه وکړل نو زما دې په خدای قسم وي چې دغو ټولو به زما مړي پرېښی وو او ټول به په خپل فکر کې شوي وو. په همدې دوران کې زما وړوکی زوی په منډه یو انځورکش راوست تر څو زما انځورونه وباسي. بیا ویډیو والا هم راغی. نو هله زه پوه شوم چې دغه قیمتي ورېښمین کفن ولې ماته اخیستل شوی. خلکو په فلم کې د راتلو لپاره خپل اندازونه بدل کړل او زما د کټ څخه به ګیر چاپیره تاوېدل. د پروګرام مطابق د جنازې وخت راورسېد. اوازونه وشول چې ناوخته کیږي. د جنازې جګول و چې د ښځو په چغو باندې ټوله محله وخوځېده. زما ښځې او ماشومانو د جنازې په کټ باندې ځانونه ونښلول. په ډېره ستونزه یې زه بیرون راوباسلم. 4 کسانو زما جنازې ته خپلې اوږې ورکړې وې. کله چې سړک ته ورسېدو نو ټولو دکاندارانو د افسوس اظهار وکړ. بعضې خلکو ترافیک تنظیمول. د خلکو د پښو اوازونه راته معلوم شوه چې په لکهاو خلک دی. افسوس که د کوم متقي پرهیزګار تهجد ګزار او د غریب شخص کومه جنازه وای نو 500 څخه به زیات کسان هم نه ول. په جنازهګاه کې عجیب منظر و. زما تر رسېدلو مخکې څه خلک هلته موجود ول. هغوی بیا په سیاسي او کاروباري ګپونو کې مصروف ول. په دې وخت کې غږ وشو ټول راغلي دي. صفونه درست شول. په دغه دوران کې زما مشر زوی د رسم پوره کولو لپاره ورو غوندې غږ وکړ چې شاید لومړي صف والا به هم نه وي اورېدلی. ورونو که زما په پلار د چا قرض وي نو هغوی د له ما سره وروسته اړیکه وساتي. که امام صاحب ته زما د قرضونو معلومات وای نو ما ته پوره یقین دی چې هغه به زما د جنازې له ادا کولو څخه هم انکار کړی و. امام صاحب الله اکبر وویل چې یو کس غږ وکړ ودرېږئ. لږ نور خلک هم راغلل. په هر حال امام صاحب خپل نیت وتاړه. خو افسوس په دغه لویې اجتماع کې یو څو کسان ول چې د جنازې لمونځ یې زده و. په دغه معامله کې پاتې نور زما ورونه ول. چا به د شرم څخه اخوا دیخوا کتل. چا به د کومې اعلانیې لیکونو د لوستلو کوشش کاوه. د 4 تکبیرونو په ویلو او د سلام په اړولو سره زما د دغو ورونو په ځان کې ساه راغله. څرنګه چې ما د هر مړي جنازې سره دغه رنګ چل کاوه نن له ما سره همدغه رنګ چل وشو. زما په جنازه کې ډېرې هستیانې موجودې وې. که زما د جنازې سره د هغوی جنازه هم شوې وای نو دا به بهتره وه. د اخیر دیدار لپاره زما د مخ څخه کفن لرې کړی شو. خلکو په ډېره بده توګه په قطارونو کې زما مخ ته کتل او تېرېدل. چا به خپل غوږونو ته ګوتې وروړې او چا به خپل مخ پورته او اسمان ته به یې لاسونه ونیول. د یوې خوا یو غږ راغی یا الله موږ معاف کړه. هر څوک به زما د زامنو په لټه کې ول تر څو خپل حاضري ولګوي او بیا ټولو زه په خپلو اوږو پورته کړم او زما د قبر په طرف روان شول کوم چې د مخه تیار کړل شوي وو. چا د ګلانو له دکان څخه ماته د ګلونو هارونه راوړل او چا زما په قبر د شمې بلولو لپاره شمې راوړلې. زه یې قبر ته کوز کړم او پر ما یې خاورې انبار کړې. بعضې خیر غوښتونکو پر ما د چاپیره قبرونو خاورې هم واچولې او په دې توګه زه تر ډېرو خاورو لاندې کړم. ټول خپلو خپلوان کورونو ته ستانه شول. هر پلو ته خاموشي خپره شوه. د خلکو د پښو اوازونه مې اورېدل. ما داسې فکر وکړ چې څومره سزا راته راکول کېده هغه راته راکړل شوه. اوس به قبر کې په آرام پاتې شم. خو دا خبره زما په وهم او ګمان کې هم نه وه چې اوس زما ارتباط له یو مستقل عذاب سره کېدونکي دي. یو داسې دردونکی عذاب چې خدای جل جلاله دې کوم دښمن ته هم نه ورکوي. زما د قبر بیرون د ګلانو خوشبویي. خو په قبر کې زه ډارېدلم. قبر هم په عجیبه توګه زما څخه شکایت وکړ. د 4مې برخې پای.
रहो नमाज ये कौले रसूल है। पढ़ते रहो नमाज तो चेहरे पे नूर है, पढ़ते नहीं नमाज तो